د پښتو ژبې وتلی غزلګو شاعر ښاغلی پروفیسر رحمت الله درد د اوږدې ناروغۍ وروسته د 82 کالو په عمر کې په حق رسېدلی. نن ماښام 9:30 بجې به د لکي مروت په مستخیل سیمه کې په خپله پلنرۍ ادیره کې به خاورو ته سپارلی شي. پښتو ژبې وتلی غزلګو شاعر ښاغلی پروفیسر رحمت الله درد د شروع په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله د 82 کالو په عمر کې وفات شوی دی. نن ماښام 9:30 بجې به د لکي مروت په مستخیل سیمه کې په خپله پلرنۍ ادیره کې خاورو ته سپارلی شي چې د ظلمونو د تورتم نه شکست ونه مني که نور څه نه وي د زخمونو ډیوې بلې لره. پروفیسر رحمت الله درد په 20مه او 21مه صدۍ کې د پښتو جدید غزل یو استاد شاعر ګڼلی کېدو او د هغه خوږه اسانه او روانه شاعري که چېرته ګڼ شمېر لوستونکي لري نو هلته د وخت نامتو هنرمندانو هم د درد غزلې په خپلو اوازونو کې ویلي او خلکو خوښې کړي دي. پروفیسر رحمت الله درد په کال 1940 کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمې لکي مروت په مستخیل سیمه کې د دسمبر د میاشتې په 4مه نیټه د نظام خان کره زیږېدلی و. هغه د 10م جماعت پورې سبق د لکي مروت های سکول، 12م د بنو ګورنمنټ کالج او 14مې د ډیر اسماعیل خان ګورنمنټ کالج نه کړی و. په اردو کې د ماسټرۍ او BT سندونه یې وروستو د پېښور پوهنتون نه ترلاسه کړل. د ملازمت پیل یې د یو استاد په توګه کړی و، وروستو لیکچرار او بیا د پروفیسر عهدې ته ورسېدو. د ملازمت موده یې د ګورنمنټ کالج لکي مروت د پرنسپل په توګه په کال 1995 کې پای ته رسېدلې وه. زړه کې محبت او سپینه خوله کې اور، کاڼې کې اوبه او په اوبه کې اور. پروفیسر رحمت الله درد د خپلې معیاري او خوږې شاعرۍ په بنیاد په لر او بر کې د خپلو مینوالو یوه پراخه حلقه پیدا کړې وه او د هغه ګڼ شمېر غزلونه په پښتنه ټولنه کې زیات مشهور شوي وو.